السلام علیکم. اسپغول تقریبا هر کس پیژني. په ډیرو بیماریانو کې د دې استعمال کیږي او په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې څه فایدې به هم ښیم د اسپغولو، خو ساید افیکټس څه مضر اثرات نقصانونه هم درته ښیم، نو دا ویډیو لازمي وګورئ. د اسپغول چې کوم ست دی، دا چې کوم صفوف وي سپینه، نو دا د چې کوم تخم دی د اسپغول د بوټي، دا د هغې غلاف وي، یعنې هغه یې کور کړي وي، نو چې هغه اوس پړدلی شي نو د هغې نه اسپغول حاصل شي. چې کوم تخم دی د هغې ته ثابت اسپغول وي، او چې کوم د هغې هغه پک دی نو هغې ته د اسپغولو ست وي. اسپغول چې په اول نمبر کوم بیمارۍ لپاره ډېر بهترین رزلټ ورکوي نو هغه دی کانسټیپیشن، قبض ته، چا چې خېټه سخته وي، کولمې سپورې وي او د کولمو مسلې وي. ډک حاجت چې کوم دی غړ په نارمل نه کېږي، ډېر تکلیف سره کېږي، او په ورځو ورځو باندې حاجت ته بره نه ځي او چې لاړ شي نو ډېر تکلیف سره کېږي، زور سره کېږي. نو داسې خلک دي اسپغول استعمالوي په یو ګلاس اوبو کې، په یو ګلاس جوسو کې، یا په یو ګلاس پیو کې، چې کوم هم وتسکل اسان وي. هغې کې د ماسخوتن د ډوډۍ نه پس 2 چمچې اسپغول اچوي، انشاءالله سهار به معده بالکل ټیک ټاک وي او حاجت به بالکل نارمل کېږي. کوم خلک چې د پیچش ښکار وي، خېټه یې خرابه وي، خېټه یې سختېږي، نرمېږي او په یو حالت باندې نه وي، نو هغې دپاره د اسپغول دانې چې کوم تخم دی، بیج، هغه ډېر بهترین دی. هغه د معدې هغه دروندوالی ختموي، کولمې صفا کوي. د پیچش مریضانو دپاره یو ټوټکه دا هم ده چې کیسټر آیل 50 ګرام، روغن ارنډ ورته وایي، هغه 50 ګرام به تاسو راواخلئ او په پۍ کې به یې واچوئ، داسې تړم پۍ وي، په هغې کې به هغه 50 ګرام کیسټر آیل، روغن ارنډ واچوئ. دې سره به خېټه ډېره زیاته نارمل حالت ته راشي او حاجت به بالکل نارمل شي. چې کله خېټه صفا شي، حاجت نارمل شي، نو د هغې نه پس 12 ګرامه د اسپغول ثابت تخم بیج چې ورته وایي، هغه به 100 ګرام ماستو کې ملاو کوئ او د ورځې 3 پیرې هغه خورئ. انشاءالله ستاسو د معدې مسلې به مکمل ختمې شي، د قبض مسله به بالکل ختمه شي. همداسې 180 ګرام هم وزن د اسپغولو دانې یا تخم او چینی، دا به هم وزن واخلئ او دا به جوړه کوئ، یو ملغوبه شان به جوړه کوئ او د ورځې به 3 پیرې هغه تاسو خورئ. انشاءالله د دستونه او پیچش دا مسلې به ختمې شي. د خېټې درد دپاره د ایچ پایلوري، د معدې السر چې وي، زخم چې وي، هغې کې هم ډېر زیات ښکلی رزلټ ادا کوي اسپغول. دې سره به ایچ پایلوري مسله انشاءالله مکمل ختمه شي. کم خلک د بواسیر ښکار وي، هغې لپاره اسپغول بهترین دی. اسپغول د بواسیر دپاره ډېر بهترین رزلټ ورکوي. دې سره پړسوب ختمیږي، سوزش ختمیږي او السر او زخم ختمیږي. د چا چې کولیسټرول سیوا وي، هغې دپاره اسپغول ډېر بهترین دی. اسپغول دی هغه استعمالوي، سهار ماښام استعمالولی شي، یو ټایم استعمالوي، 2 ورځې مسلسل دا استعمال کوي، انشاءالله کولیسټرول لیول به نارمل حالت ته راشي. کم خلک د مردانه کمزورۍ ښکار وي، نو هغې دپاره ډېر بهترین رزلټ ورکوي. یو ټي آی، یورین ټریکټ انفیکشن چې کوم وي، د میتاب نالۍ کې څه انفیکشن وي، هغې دپاره ښکلی کار کوي. کم خلک د جوړونو دردونو ښکار وي، نو هغې دپاره د ادرک نه به اوبو باسئ، هغه اوبو کې به د اسپغولو 1 چمچ 2 چمچې پیسټ جوړ کوي، او چې په کوم دی کې دردونه وي، په جوړونو دردونه وي یا کونیسا وي، په هغه ځای به لیپ کوي، پټۍ شان به پرې جوړه کوي، انشاءالله دردونه به ختم شي. دې سره دا خو یو څو فایدې وي د اسپغولو، فایدې ډېرې زیاتې دي، خو کوشش کوئ چې کوم خلک اعصابي کمزورۍ ښکار وي یا بدني دردونه ډېر زیات کوي، نو هغه اسپغول مسلسل مې استعمالوي، ځکه چې د دې تاثیر یخ وي، نو دردونه ستاسو سیوا کېدلی شي. یو ورځ 2 ورځې پرېږدئ او بیا استعمالوئ. دې سره یو احتیاط بل دا کوئ چې کوشش کوئ چې اسپغول تاسو اوبو کې تر کوئ او بیا خورئ، ډایرکټ مه استعمالوئ. خشک اسپغول چې تاسو ډایرکټ خولې ته اچوئ، نو هغه تاسو ساه په نالۍ کې انختی شي، ستاسو دپاره تکلیف ذریعه جوړېدی شي. دا یو څو ساید افیکټونه دي او فایدې تاسو وکتل ډېرې زیاتې دي. امید ده ستاسو ویډیو خوښه شوي وي. مزید مستند معلوماتو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ.